یا د یو ورځنی نندارتون د روزګان پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي لخوا په لاره اچول شوی چې د یادې پوهنځي د لومړۍ دورې د محصلینو په مټ ډیزاین شوي 19 پروژې ګډونوالو ته وښودل شوې. د ټکنالوژۍ برخه کې نندارې ته په وړاندې شوو پروژو کې د یو شمېر دولتي ریاستونو لپاره د ویب سایټونو جوړول، د ښاروالیو او نورو مالیاتي ادارو لپاره د آنلاین سیستم فعالول، د وینې بانک ته د وینې ورکولو اړوند د عامه پوهاوي سیستم او یو شمېر نور پرمختګونه شامل دي. چې زموږ محصلین الحمدلله ثم الحمدلله دغه حالت ته ورسېدل چې موږ د پردیو څخه خپل لاسونه را لنډ سوله، چاته په دې کې ضرورت نه لرو چې موږ د بل ملک څخه سایټ راوغواړو، د بل چا باندې سایټ جوړ کړو. موږ په خپل افغانستان کې په خپل ولایت کې په خپل ځای کې موږ سایټونه جوړوو چې موږ ان شاء الله الرحمن په راتلونکي کې به دغه موږ خپل ملک بالخصوص خپل ولایت په دونه خودکفا کو په هره برخه کې چې هیڅ کله به څوک و چاته بې احتیاج لاس ور اوږده نه کړي. دغه نندارتون څخه مو هدف د محصلینو نوښتونه، خلاقیت او کړنې نندارې ته وړاندې کول دي. موږ غواړو خپلې ټولنې ته وښیو، خپلو مشرانو ته وښیو چې زموږ محصلین د دا ډول کارونو یا د دا ډول پرمختګونو د ترسره کولو وړتیا لري. محصلین او نندارې ته راغلي ګډونوال خوشحاله دي چې دغه ولایت کې په لومړي ځل د ټکنالوژۍ برخه کې پرمختګ ترسره کیږي. وایي که نور امکانات په واک کې ورکول سي شته لاسته راوړنې به زیاتې وي. موږ د لومړي ځل دپاره یو آنلاین رهنمایي معاملات جوړ کړي چې په دې کې ټول کارونه چې دي زموږ له په آنلاین ډول باندې د کورونو د جایدادونو ثبت او هم رانیول او خرڅول ټوله موږ داسې کولی شو چې یوازې په یوه کلیک په کور کې ترسره کړو. برق نه لرو د دې لپاره چې مثلا موږ کار وکړو. موږ داسې یو منظم کمپیوټر لیب نه لرو چې هغه همیش زموږ لپاره یو منظم د انټرنیټ سیسټم نشته چې موږ مثلا هغه همیش استفاده ورڅخه وکړو. په عموم کې یعنې دغه څه چې شوي دي دا په نه امکاناتو ډېر څه شوي دي. تر دې مخکې د یاد پوهنتون د یو شمېر نورو پوهنځیو د محصلینو نوښتونه او اختراعات هم نندارې ته وړاندې شوي دي.